जी مرګرو کلیمولا ما اخر کنوینس کو چې مار مو ته غاړه ته واچو ملګرو په دې ټایم کې یو خدای خبر دی زما دړه ده جی دلته کې یو تالاو دی او په دې کې چې کوم دی دوی ځان لا میان ساتلي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم سلمان شاه او تاسو ګوره پښتو نالج فیکټری مرګرو نن راوتیو د اتوار ورځ ده مرګرو سره ما دا ما سره د افتخار احمد خان لغاری صاحب سلامونه وکړه السلام علیکم دا د کلیم الله یوسف زئی صاحب او مونږه نن روان یو داسې ځای ته چته روان یو لکه شاه الله دیتا تا شاه الله دیتا چې کوم په اسلام آباد کې دی وخت مونږه په کوم ځای کې یو دا شالیمار ګراوند کې شالیمار کرکټ ګراوند دی او ټورنمنت پکې روان دی بیک گراوند کې به تاسو ګوره دی وخت مونږ سایډ سکرین نه تیریږو نو هغه تاسو ته به اوس ښکاري شاته چې کوم میچ روان دی او میچ څه پوزیشن دی دا خو موږ ته پته نشته ځکه چې موږ اوس رالو ښه ما سره دی زما زوی شایان دی را سره او د شایان سره ما سره دی ارمان ارمان هم را سره دی نو موږ سره اوسئ او د ویډیو نه خوندونه واخلئ تاسو ته به هم ښایو تاسو وګورئ ډېر زبردست د اسلام آباد د مارګله هیلز په لمن کې ډېر زبردست یو ښایسته ګراوند دی او په پاکستان کې د هیڅ کمی نشته خو صرف دا را چې انټرنیشنل کرکټ پاکستان ته واپس راشي په اسلام آباد کې داسې ښایسته ښایسته ګراونډونه شته داسې په نور ټول ملک کې چې کوم دی ګیر چاپېره چې کم ځایونو ته هم ځای هلته کې ښایسته ښایسته ګراونډونه دي دا کو تاسو وګورئ ویسټ انډیز ګراونډونو په شانتې هغې سره چې څنګه شاته غرونه وي هغه شانتې سراونډینګ کې غرونه دي ښه مزېدار او د غره په لمن کې چې کوم دی نو دا ګراوند پورته ډېر زبردست ډېر مزېدار ملګرو دلته ما سره یو اپ کمینګ چې کوم ټیلنټ دی زموږ د پاکستان چې کیدی شي تاسو انټرنیشنل کرکټ کې ووینئ نو دنه به تپوسونه کوو چې د کرکټ باره کې دی موږ ته څه وایي د دې ګراوند باره کې به راته څه وایي بس دا اسلام آباد کې ښه ګراوندونو کې د دې ګراوند هم شماره کېږي چې دا ګراوند چې کم دی دا هم یو ښه ګراوندونو کې راځي خاص طور باندې زموږ چې کم دلته کې کوچ دی سرنواب هغه هم پښتون دی هغه هم زموږ سره ډېر زیات محنت کړی دی چې نن مونږ چې کم اسلام آباد هاکس چې کم دې ځل د آی سی اے لیګو د پی سی بي کم ایونټ و هغې کې مونږ فاینل ته تللي او فاینل کې مونږ په دویم نمبر رالو فاینل مونږ بیلو خو هغه ځای پر رسېدو کې هم د دې ګراوند نه مونږ لوبې زده کړې او هغه ځای ته مونږ لاړو صحیح ده تاسو اورېدې د دې ملګري خبرې زه به اخري تپوس ته نه دا کوم چې ستا په شان کم ماشومي چې هم چې زموږ کې پي کې کې دی یا داسې پسمانده علاقو کې دی هغه چې دې کلب ته راځي نو د هغه به څه پروسیجر کوي ډېر شوقیان داسې دي چې هغې ته پته نه وي چې څنګه به دې ځای ته راځي نو څنګه به راځي دلته کې راشي دلته کې خپل رجسټریشن وکړي او هغې نه پس د زما په خیال 2000 د 3000 روپۍ میاش فیس دی دلته کې او بس نت ټایمینګ یو میچونو کې ولا موقع ملاویږي او بس دا د چې اسلام آباد کې تاسو نه ټول نه ښه پلیر چې کم دی به تاسو ته پښتون ملاویږي یعنی پښتنو کې ټیلنټ ډېر زیات دی او پښتانه چې دي هغې گیم سره مینه هم لري نو دې باندې زموږ پښتانه په دې باندې وګورئ تاسو انټرنیشنل ټیم کې مو ګورئ څومره پښتانه دي یعنی تاسو ته په خپله اندازه کېږي چې پښتنو کرکټ سره څومره مینه لري داسې زموږ کې پي کې کې وګورئ نو ټیپ بال ټورنمنټس چې کوم څومره کېږي روجو کې کېږي ابل تېر کال روجو کې نوشهره کې ټورنمنټ و رسالپور کینټ سره او ډېر زیاته یې کې خلکو ډېر تعداد و زه په خپله تللی وم هغه میچ له کتوله تللی وم او ډېر زیات زه پکې خوشحال شوم چې زموږ پښتنو کې د کرکټ چې کم ټیلنټ دی هغه په پاکستان کې نور یوې جبهې کې نشته جی مرګرو ګراوند تاسو ولیدو ماشوم سره خبرې مو کړې کوم چې یو ورکوټ پلیر و ټیلنټډ هغه سره خبرې مو کړې تاسو به د هغه خبرې مو اورېدلي اوس به مونږ ځو چېرته شاه الله دیتا دا سټریټ به ځو شاه الله دیتا
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونږ راورسېدو شاه الله دتا ته او دلته کې د ملګري سره ناست یو د سره د اس کو کیا کہتے ہیں पाइथन اس के पास है पाइथन पाइथन घट मार जैसे तो ये खामार और सर दे हो रहा है। अच्छा ये आपने कहाँ से पकड़ा है? ये सिंध हैदराबाद सिंध हैदराबाद से। आपने खुद पाला है तो इसकी क्या खुराक होती है? गोश्त खाता है। अच्छा तो ये किस तरह आप इसके जहर निकालते हैं, क्या करते हैं? इसका जहर नहीं होता। अच्छा तो बताएं ना इसके बारे में ज़रा और। इसमें जहर नहीं होता, ये लपेट के चीज़ को तोड़ के अच्छा सीधा अंदर ले जाते हैं। अच्छा तो ये अब इंसानों के लिए डेंजरस है? नहीं जो आप लोग इस तरह करते हैं गले में डालते हैं, तो गले से अगर इस तरह हो गया तो नहीं नहीं होता। और काटता है ये, मतलब काटा वाटा भी नहीं है। जी मरगरो दा تاسو د خبره اورې دا چې د کې زهر نه او نه دا سخوري را خوري، صرف غوښه خوري او خپل کار نه تیر چاپیره شي او ډارې کې تیری څنګه چې د تاسو ته وویل. نو موږ سره اوسه زه کوشش کوم چې دا ارمان ته یا بیا شایان ته ور په غاړه کړم، نو ګورو چې څه جوړېږي. صحیح ده، موږ سره اوسئ. کلیمولام اخر کنوینس کو چې مار مو د غاړې ته واچو. ملګرو په دې ټایم کې یو خدای خبر دی زما دړه ده، لکه چې زه په خپل زمان ډېر زیات تېرېږم. دا مار دی خو مره ته ورور راغوم. ډېر زیات دروند دی، خو دا مار موړلی نو دی ځکه مات سنوي. دا چې وږی وی نو کېدی شي چې ده زه یو نړی کړی وی. دلته کې یو تالاو دی او په دې کې چې کوم دی دوی ځان له میان ساتلي رنګ برنګي د خلکو د اټریکشن لپاره. څنګه چې تاسو ولیدل، تاسو ته ما په ویډیو کې وښودل. ارمان چې کوم دی ډېر ایکسایټډ دی دې وخت کې، او دی وایي چې یاره د بطق راونیسم، نه مار نه خو یېرېدو بطق یې راونیولم. افتخاره دا شاته څه دي دا غارونه مارونه چې دي؟ دا یو ځان له تاریخ لري، دا یو غټه هیستوري ده. او دا د هغه وخت چې کوم وخت به خلک په سمسو کې اوسېدل. صحیح. سمسې لکه د غارونو کې موږ پښتو کې ورته سمسې وایو. په دې غارونو کې لکه داسې و چې څنګه موږ کمرې لکه خټو نه جوړې کړو، آبادي کړو، نو هغې په دې غر کې دننه داسې غارونه جوړ کړي د اوسېدو دپاره. صحیح. دا د هغه د رهایشي خلکو، مطلب د خلکو د رهایش دپاره ځایونه دي. چونکې اوس خو ترقي وشوله، خلکو کورونه مطلب پاخه شو، وته د غرونو نه آبادیانې شولې. دا هغه زړه یو قسم د آبادي ده ورته ویلی شي، چې اوس د یو قسم له کندرات دي بس. صحیح صحیح. ښه ملګرو موږ سره اوسئ. اوس دا کومه خبره چې افتخار وکړي نو ورځو دا غارونه تاسو ته مخیمه، تاسو مو ګورئ چې دا څنګه دي او په کومه حالت کې پراته دي دې وخت کې. نو موږ سره اوسئ. حاجی زما په بیک ګراوند به تاسو ته ښکاري د ونو دا جرړې راکوشوي دي، خو مزېدارې داسې جرړې خو ما صرف د هالیوډ په موویز کې کتلي، دلته کې مې لایو په پیل په دې غارونو کې چې کوم دی ټولو نه غټ غار چې کوم دی نو دا دی. تاسو ملاحظه کړئ په دې کې پخوا خلک پاتې کېدل، د هغې اوس هم پکې نشانونه شته چې دلته کې به اور بله وه او دلته کې به پکې اوسېدل. نو دا هغه غارونه دي چې کوم تاسو ته ما خبره وختي وکړه. نو وګورئ او بس انجوای کړئ.
سره دي او مرګري را سره دي افتخار کلیم الله دا دواړه را سره دي نو زو ټول وایي چې یاره څه پیټ پوجا کوو ګیشي نو زو چې او پکوړې وایي دلته ملاویږي نو چې او پکوړې به خورو نو موږ سره اوسئ او د ویډیو نه خوندونه دلته کې ولاړ یو دلته کې ابشار دی چې مصنوعي جوړ شوی قدرتي نه دی نو تاسو یې وګورئ انجوای ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه او ټول ملګرو ته خواست دی چې هغه په ویکند باندې ویزیټونه وکړي او دا ښکلي ښکلي مقامات چې تاسو ته ښکاري دا څومره نیچر چې دی دا انجوی کړي یو منټل سټسفیکشن ملاو شي او ډیلی چې کوم کارونه خلک کوي او فیسټ نه ټایم نه هغې نه راوځي لږ شان انجویمنټ وکړي ریلیکس شي مازغی برابر شي نو ټولو ویورس ته پکار ده چې خامخا یو پیر د شاه الله دته ویزیټ وکړي صحیح شو ډېره مننه جی افتخار ته څه وایې زه به کتل به دا ویم چې شاه الله دته ته خامخا راشي او خامخا د دې ځای یو پیره د دې نظارو سیل دی وکړي ځکه چې زما خو پرسنلي لکه ډېر زیات خوښ شو یو خو پکې چې کوم دی نو لږ پرسکونه ماحول دی ګرینري ده ښایسته ځایونه دي او هسې هم سړی چې لکه په ټول ویک کې مطلب کار دفتر او افیس او دکان او چې هر څه او په ویکند باندې هر سړی کوشش کوي چې زه لږ ریلیکس ټایم تېر کړم نو د خپلو فیملي سره لازمي دی دې ځایونو وزټ وکړي ډېر مزېدار ځایونه دي ارمان را سره دی ارمان ستړی شوی دی نو کیدای شي چې ما ته ووایي چې اوس مې په غېږ کا خو زه په غېږ کوم نه ځکه چې دا به نن ایکسرسایز کوي ځه لکه بره راغلو بره په ټاپ باندې دلته یو ریسټورانټ دی ښه مزېدار ځای دی فیملیز ګیدرینګ پکې فیملیز پوشه ناستې دي زیات شاټ تاسو ته مونږ ځکه نشو کولی چې د پرایویسي مسله وي نو مونږ سره اوسئ مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته ښه صحیح وکړو امید کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي وي ځکه چې تاسو ته مونږ مختلف ښایسته ښایسته سپورټس ښایسته ښایسته ځایونه تاسو ته په دې ویډیو کې وښوده نن د اتوار ورځ وه زما ملګري کلیم الله او افتخار کوم چې په کیمره باندې دی نو موږ دا ډیسایډ کړه چې یو داسې آوټینګ وکړو او لږ انسان د دې آوټینګ سره فرش شي نو موږ راغلو شاه الله دته ته کلیم الله هم را سره و کلیم الله څه به وایې څنګه یاره ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه او کم ملګرو چې زموږ سره په دې کې شرکت وکړو ډېر خوندونه مو واخیستو کلیم الله سره نن زمونږ لومړی ویډیو وه او دم ښه انجوی کړه نو دغه شانتې چې تاسو ما سپورټ کوئ نو دغه شان ښایسته ښایسته ځایونو ته به تاسو بوځو نو موږ سره اوسئ که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ شیر یې کړئ او چینل له سره لازمي سبسکرایب کړئ سلمان شاه له ورکړئ اجازت د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ د الله په امان